أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. إن شاء الله نن سورة انعام آیت نمبر 4 او یایم او 5 او یایم 74 اور 75 وایو. الله تعالی دی وینا او الله تعالی دی پویدو، الله تعالی دی بیا په قران کریم باندې عمل کولو توفیق موږ تاسو ټول ته راکړي، آمین. دینه شاته آیتونو کې الله تعالی د خپل ذات باره کې دلایل بیان کړل چې الله تعالی اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او بیا به وران کی او د الله وینا حق ده او په شپېلې به وهلی شي، دنیا به وران شي او الله په غیب او ښکاره او دواړو باندې یو شان دی پوهیږي او الله تعالی خاوند د حکمت والا او خبر ده. دا صفتونه د الله تعالی ځکه بیان شول چې تاسو د الله په مقابله کې چې چانه مدد غواړئ یا چاته چې تاسو سجدي او چانم چې بت جوړ کړی دی یا هغه تاسو ځان نه جوړ کړی لرګی او خټې او خاورې دي بت دی، یا هغه مړی دی په قبر کې پروت دی او بابا صاحب دی، او یا هغه بل د دنیا پیدا کړی شوی مخلوق دی. دې مقابله کې الله تعالی هغه ذات دی چې هغه اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او دغه په اختیار کې پیدا کولو نه علاوه بیا ختمول هم دي او ختمېدل یې څه ګران هم نه دي، کون فیکون سره به ختم شي. او د الله وینا حق ده، دا څه چې تاسو جوړوئ، دا څه نه چې تاسو الها جوړ کړي دي نو دی لاس کې خدایي سم نشته او الله د پاره غیب او ښکاره د ټول یو شانتی دي. نو دا کائناتو کې تاسو ولې سوچ نه کوئ د اسمانونو او ځمکې او په دې بادشاهي کې؟ او تاسو وګورئ اوس الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی څنګه وپېژاندو. ابراهیم علیه السلام د هغه سړي زوی و چې هغه په کور کې به بوتان جوړېدل او د بوتانو سرپرستی به کوله، مشر یو، وزیر یو، او هغه کور کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. خو په کائناتو کې سوچ او غور فکر وکړو نو دې حد ته ورسېدو چې دا بوت خو الہ نشي کېدلی او الہ خو هغه دی چې د اسمان جوړ کړی دی او دا نظام دی او دا ستوري او دا سپوږمۍ او دا نورسترګه وغیره دا ټول، او بیا په دې کې د ځمکه او د کائناتو کې مختلف شیونه دغه باندې ابراهیم علیه السلام سوچ وکړو نو الله یې وپېژندو، الله ته ورسېدل. نو تاسو دومره ړانده کڼه ولې یئ؟ تاسو د ځمکه او د اسمانو په دې کائناتو کې دا کړه وړه او د دې د تسلسل او د دې د تدبیر او د دې باندې ولې سوچ نه کوئ؟ تاسو په دې ولې سوچ نه کوئ چې د دې یو خالق وي، یو مالک وي او هغه کې هغه سره شریک نشي کېدلی، هغه په خپله کوي دا ټول، مرګ په هغه نه راځي، پټ او څرګند هغه دپاره یو شانتې دی، خاوند د حکمت والا دی، خبر دی او مالک دی او په رښتینی مالک دی. نو دومره خو سړی کائناتو کې وګوري هغه ته هم پته لګي، دومره خو عقل انسان کې وي او الله تعالی ورکړی دومره عقل او الله تعالی خبر دی چې دومره عقل په انسان کې شته. او بل طرف ته تاسو ټول د ابراهیم علیه السلام د اولاد دعوه کوئ. یهودیان وایي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، عیسایان وایي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، مشرکین وایي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو. نو ابراهیم علیه السلام خو داسې و، هغه د هغه تاسو وګورئ چې څنګه و، هغه په دې کائناتو کې الله تعالی ته او د الله تعالی وحدانیت او یووالي ته څنګه ورسېدو، څنګه یې وپېژندل. نو الله د هغې کیسه همدې دپاره بیانوي چې دا یوه ژوندۍ نمونه ده تاسو دپاره. وَإِذْ او کله چې قال اولی ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار ته آزر چې آزر و، آزر یې نوم و، پلار و او دی بت پرسته و او په هغه بادشاه ملګری و، وزیر و د نمرود او د بتانو سرپرستی به همده کوله. اتتخذو آیت نیسی جوړی اسنامن بت آلهه معبود خدایان، ته بوتانو نه الہ جوړی، بوتانو ته سرپرستی کوي، پرستش کوي، سجدې کوي او دوی نه مددونه غواړي. او انی بشک زه چې یم اراکا زوینه متا و قومکا استا قوم پلار ته وایي فی ضلال مبین په ګمراهي ښکاره کې دی،
ابراهیم علیه السلام خو د بت پرست او د بت پرستی مشر زوی او هغه ته مخامخ وای چې د الله مقابله شو، نو پلار ته مخامخ ودرېدو چې ته غلط کار کوي او ستا د قوم هم غلط کار کوي، ځکه چلته معامله د الله تعالی وا او الله او بجندو څنګه وکذالک هم دغه رنګي نوري مونږ خودل ابراهیم علیه السلام ته ملکوت بادشاہت السماوات والارض اسمانونو د ځمکې د هغه کنټرول، د هغه تدبیر، د هغه پیدا کېدل، د هغه کې کړه وړه اسمان تاسو ګورئ بار بار د ذکر الله تعالی کوي د لپاره چې تاسو په دې کائناتو کې وګورئ، تاسو الله وپېژنئ او د آیاتون په دې کائنات کې وایي ځکه نشانه چې دا د الله تعالی د پیژندګلنو نشانی دي. اسمان ته وګوره بغیر د ستنو ولاړ دی، ستورو ته وګوره، میاشتې ته وګوره، مرسترګې ته وګوره، نن ورځ چې کومه 13 کال بل کال سل کال زر کاله زرګونو کالونو تیر شوي دي، نو کره یو نظام روان دي، نو دا په خپله کېږي داسې د یو خالق شته دی یقینا، او دا ټولو انتظام په بهترینې طریقې سره چې کېږي، نو دام د دې دلیل دی چې خالق یو دی، شریک نه لري. او د تاسو چې دا کم ګنده شیونه خپل لاسه جوړ کو، بیا ته عبادت کو یا مړ کا او یا مړی دی یا قبر کې خخ کو، قبر نه ټنونه خوره پې واچو، بر نه غټ ګمبد پې جوړ کو، بیا ورته مددونه غواړه. دا څومره بیوقوفي ده، دا څومره ضلالت دی د انسان، او څومره ذلیل شي انسان د سره. تاسو په دې ولې نه پوهېږئ؟ تاسو ابراهیم علیه السلام د عقل ولې نه اخلئ؟ نو ابراهیم علیه السلام ته مونږ د بادشاہي د اسمانونو د ځمکې وښودې، او تاسو ته مونږ بار بار وایو د اسمانونو ځمکې باندې تاسو سوچ وکئ. ولیکون او دې دپاره چې شي هغه من الموقنین د یقین کوونکو نه، هغه ته یقین حاصل شي چې واقعي سره د دې خالق او مالک الله تعالی دی او الله هی د دې هر څه اختیار لرونکی دی. نو تاسو د جناورو په شان په دې ټولو شیونو نه فایده خو اخلئ، د ټولو شیونو کې پاڅئ او کینئ او زندگی تیروئ، او دې ته نه ګورئ چې د دې خالق هم شته، او د دې په مقابله کې یو مړی ته قبر کې پروت هغې نه مدد وغواړه، او د دې مقابله کې بت نه مدد وغواړه، او د دې مقابله کې د دنیا پیدا کړي شوي سړي نه مدد وغواړه. دا څنګه عجیبه خبره ده؟ نو دا الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقعه په همدې بنیاد باندې بیانوي چې دا خو تاسو دپاره ژوندی دلیل دی، مثال دی. او بل طرف ته تاسو د ابراهیم علیه السلام اولاد ځان ګڼئ، او بیا دغه خبره او دغه عقل او دغه ایمان ته نه ګورئ تاسو. وَإِذْ وَكَلَ چې قال اویلی ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار ته آزر چې آزر و، اتتخذو آیت جوړی تنیسی اسنامن بوتان آلهتن په خدای باندې په معبود ان عبادت کوي، الہ تی جوړی او معبود غنی. انی بشکز اراکا وینمتا وقومکا اوستا قوم فی ضلال مبین په گمراهی ښکاره کې په غلط روانی تاسو او ښکاره غلط لاره ده. وکذالک اومدغه رنګې نوری مونږ خایو مونږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات بادشاہت د اسمانونو والارض او د ځمکې، ولیکون او دې دپاره چې شي هغه من الموقنین د یقین کوونکو نه. الله دې موږ هم د یقین کوونکو